وکې بس اصل کې خبره خو دا ده که نه چې زه تا پسې راغلی یم. ولې خیر شه په ما څه کې؟ نو هغه تا وی که نه چې زما پلار ټاټکې چلوي. او ما درته ویلي وو که نه مړه زما کار روزګار نشته نو ما که زه ځان سره کلینډر کړم نو دوا به درته کوم. د سړیا ټاټکې څه موټر خو نه چې چلیږي ګلکارانو سره ټاټکې کوي. یاره اشنا زه خو په ډېر امید راغلی وم خو ته مې اوس لکه چې تشې منګولې شاړې کار مار خو چې ټکه پوکه کوو خو والله یو کار ډېر سخت دی او بل مړه دیاړي کمره کار پې نه کېږي. هلته کور کې هم شل مسلې دي نو په دغه دیاړی خو زما کار نه کېږي که نه. یاره اشنا خبره دې بلکل ټیک وکړه ګرانه ګراني ده په زر 100 روپۍ دیاړی هېڅ هم نه کېږي. خوښه یې نه ده چې غلاګانې شروع کړو. یاره اشنا دا ته څه وتې بوتې وې د خدای مسلمانه غلا کول خو چې کومه دی دا خو پردي اقوال دي او الله پاک هر چا ته هر څه خپل بخي خو پردي حق ورته نه بخي. سار له به بیا مونږ څه کوو دا خو جاښه شوه که نه. صحیح د دیاړی باندې خو کار نه کېږي خو داسې خو نه چې اوس مونږ لالچ وکړو رښتیا په غلا باندې ورسر شو دا شی خو مې خوښ نه شو. دې خبرو ته اشنا څوک نه ګوري اخرت له اول زمانه هېر دی او ورپسې د نورو خلکو نه هېر دی. دغه رمانه بېګا چا موټرسایکل پټ کا دې به اوس زه څه کوم. دا خو ټیک شوه خو یو کهاوت په تا نه اورېدلي و چې پردي سل کور وران کې نو یو به پې خپل آباد نه کړي. زه ټیک شوه ما د خلکو نه دا ټوله دنیا را پټه کړه لکه زه دونه مالداره شوم چې زه په دې دنیا کې سم مالداره شوم. سار لکه زه د دنیا نه لاړ شم او مړ شوم او الله پاک راته ووایي چې نه دې جنت ته بوځم او نه دې دوزخ ته بوځم او دې له خط کې دې را ژوندی کوم دې کې به بس پروت دې له خط کې. نو هسې ته سوچ وکړه هغه تیارو کې به بیا مونږ کوو څه. اشنا دا خبرې مبرې پرېږده ته راځه دغلته یو مشوره خان دی چې د هغه نه پې مشوره والو چې مالامال دی که مالامال. راځه اشنا چې ورشو. راځه زما اړه نه دی خو چې ته اوس ویو نو بس خامخا م پې ورچې نو بس راځه نو. اشنا خو دغه را روان دی. یاره ښه ګناهګار خو راته ښکاري. خیر هلکه دا مېلمه څوک دی؟ خیر اوس مشوره خان کاکا هم تا پسې راغلي وو چې یو مشوره راکړې او دا مېلمه خپل سړی دی. د څه مشوره؟ هسې مشوره خان کاکا د سړی درته د غلا مشوره یادي خو ما داسې غلا بني چې سړی پې لږ کم ګناهګارېږي که نه مونږ چې غټه غلا نه شو کولی. داسې غلا نشته بچې چې سړی پې کم ګناهګارېږي. غلا غلی غلا که وړی او که غټی سړی پې ګناهګارېږي. نو مشوره خانه اوس مونږ څه وکړو نو؟ تاسو داسې کار وکئ چې چېرته بینک ووهئ چې دین او دنیا پې دواړه غرق شي. یاره ته ووایه دا دوکانونه خو ټول بند دي خو دا بینک دی کوم ځای؟ ته راځه که نه بینک بره دی بره او داسې کار وکړه مخ خو پټ کړه که نه. نه مړه مخصله پټو د خدای مسلمانه زه د خلکو نه به مخ پټ کړې غلا کول تا ته ښه شی ښکاري اوس را باندې غلا هم کې او په پټ مخ هم را باندې کې ولې الله ته مونږ ښکاره نه اوسه. نه دې خبره ته نن سبا څوک ګوري چې مخ دې پټ نه کړه خلکه به دې پېژني دا خو هغوی کړې ده دا غلا. ښه مخ په پټ کړو د خلکو نه خو به یې پټ کړو خو لکه زه دا خو ګناهګاره یم خو زه راځه څه کوې راځه داسې کار وکړه ته هم دلته ودرېږه به زه یې لوټ کوم په یوازې ته خوا دې خوا ګوره چې څوکي شپېلې را کوه. صحیح ده داسې ښکاري جوړ دا ملګری مې ګیر شو ده خو ډېر غټ وخت غواړه. یې لکه ته څنګه را روان یې غلا دې کړې که ته بدماشي کې. پرېږده نیکه چې لکه شور شا خو مې برابري که نه د خدای مسلمانه پرسنالټي ده ګپ خو نه دی بینک دې را باندې لوټ که. تا خو ډېر غټ ټیم واړو دا دې څه کول یار. بچې داسې ګپ خو نه دی داسې ستاسو د کور بکسونه خو نه دي چې په پردی چابې هم کولاویږي دا بچې تجورې وې تجورې دارې په مشین مې ورېبلې. راځه دا ټیم اوس د قیسو نه دی چې زو غلام کړې ده. نه که نو ته خو داسې سلو موکشن کې روان شوې ته به وګینې فلم سازې چې منډه کوره خدای اقربه. وای دا والا نیکه او زه چې ځو ورګه چې دا پیسې خو شمارو که نه سلی شمارې د الله بنده څه له پې خواري کې خو بېګا له به په خبرونو کې واورې که نه چې څه هم ویلي. ملګرو که دا ویډیو هم خوښه شوي نو دا مخکې شیر کړئ او یو لایک هم ورکړئ دا مخکې